یو عاشق دی شپه او ورځ ګرځي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په تلاش چرته د یو مولا مسله واورېده د مرګ نه وروسته په قبر کې به سړی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی کېږي. هغه ویل ها وی سړی چې مړ شي نو په قبر کې په ړومبۍ ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس به ورته ښودلی. نو دا سړی وایي چې سنا ہے قبر میں سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. دا میں اوریدلی چې په قبر کې جناب محمد رسول الله بخودلی کېږي نو اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. دا اجل انتظار کوم چې خدای زر راولا چې زه مړ شمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر مرګ غواړي چې یا الله زر میں مړ. سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. او د جناب رسول الله تصویر خو په قبر کې ارچا ته خودلې کیږي کسړې نیک ویم ورته بخودلې کیږي او کسړې بد ویم ورته بخودلې کیږي. ګوري به هر سره او سوال به ور سره دای چې ملائکه به ورته وایي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل او مړیا د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیالو. دا سړی چې څه وخت کې وګوري جناب محمد رسول الله تعالی دې به څه وایي بهذا محمد رسول الله وآمنا به. دا جناب محمد رسول الله دې او دا غاستی دا چې ما په دنیا کې به ایمان راوړی. ملائکه به ورته وایي چې او نیک او د نیک بخت بچیا و نیک خصلته مونږ ته وړاندې نم پته وه چې ته به همداسې جواب راکړې. اوس دا قبر دی وګوره چې څومره درته کولاو شو که د دې نه زیات ضرورت چې نورې کولاو دی به راپاسي د مازدیګر ټایم به یې چې مونځ کوم. ملائکه به ورته وایي نوم که نومت العروس او د شپ دلتا پشان د اود کېدو د ړومبۍ شپې د ناوې منځونو مغو چې دنیا کې دې کړي دلته د منځونو حاجت نشته. داسې به او داسې خلق به مې چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل و بدبخت د دې هسته متعلق دې په دنیا کې څه خیال. دا مړی به ورته وایي ها ها لا ادري آی هاي په خدای قسم که زه خو یې پېژنما. نو چې د قبر غوندې ځای وي او د قبر پولیس درنه ګیر چاپېر ولاړ وي او د خدای غوندې عدالت وي او ته په دغه وخت کې ووایې چې زه محمد رسول الله نه پېژنما څه حال به دي څه حال به جوړ شي. ملائکې به ورته وایي بیا ورته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل او بدبخت د دې سړي متعلق د دنیا کې څه عقیده وه دی به بیا ورته وایي ها ها لا ادري ها ها مانا هاي هاي زه خو والله که دا پوهېږم. نو ملایکې به ورته وایي چې او پلیته او مرداره مونږ ته د وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې جواب کوې. نو ځمکه به پرې راوچته شي نو دا پختی به په یو بل کې ننباسي. حدیث کې راځي چې یو داسې اژدها به ورسره په قبر کې مقرر شي چې هر منټ بعد به یو ټک ورکوي. داسې ټک به ورکوي چې د دا ډوکي به په قبر کې ټوپونه یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دی سوځي یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه به باندې یو کنده جوړه شي. الله دې نو عرض مې دا و چې سړی بیمار دی